د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې زده کړو ته د ماشومانو د هڅونې او د پوهنیز بهیر پر وړاندې د شته ستونزو د له منځه وړلو په موخه د ولسي خلکو په مرسته د پوهنې ریاست له لوري د ښوونځیو څخه د ډله ییز نظارت لړۍ پیل شوه چې په ترڅ کې به یې د دغه ولایت له ټولو ښوونځیو نظارت ترسره شي. عام خلک او د ډله ییز نظارت غړي وایي چې د ښوونځیو لپاره د ودانۍ نه شتون په ښوونځیو کې د څښاک د اوبو درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت په بغلان ولایت کې د زده کړو پر وړاندې عمده ستونزې دي. د مکاتبو څخه به لیدنه او کتنه کوي او خلکو سره به ناستې ولاړې کوي، خلک به تشویقوي، ترغیبوي، به علماء کرامو سره به ناستې ولاړې کوي، علماء کرامو امامانو ته به وظیفه ورکوي او همدارنګې د شورای والدینو سره به وخت په وخت مجلس کوي او دغه د علم په اهمیت او د شاګردان د جلب د تشویق په خاطر باندې د دوی همکاري ضرور ده باید چې وي. په تیر نظام کې دا مکتب د هغه جنګونو او د هغه بدبختیو له امله دا غشو مسدود شو، بند شو دا مکتب. او بیا د دې نوي نظام پر راتګ سره او بیا د رئیس صاحب پر راتګ سره چې خپل رئیس صاحب راغی مکتب یې وکتل، خلک یې وکتل او خلک او مکتب دا خلک دې ته وعده راکړه چې دا مکتب جوړ شي. نو په دې کې رئیس صاحب او امیر صاحب د نظارت له موږ سره ډېره مرسته وکړله او سپینګیري راټول کړل سره د مکتب فعاله کړ. د بغلان پوهنې ریاست له ولسي خلکو سره په همغږۍ د درسي بهیر د لا ښه کېدو او په ښوونځیو کې د شته ستونزو د حل په موخه په ډله ییز ډول د ښوونځي نظارت له پلخمري او مرکزي بغلان ولسوالیو څخه پیل کړ چې ټولو ولسوالیو ته به وغځېږي. د بغلان د پوهنې رئیس محمد نور عزیزي وایي چې د ډله ییز نظارت هر ټیم به په کلیو او بانډو کې د ښوونځیو د ستونزو په نښه کېدو سره نه دي ته واسوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي او نالوستي پاتې نشي. د مسؤلینو په هڅه باندې الحمدلله چې هر مکتب ته ورځي دا زړه داسې اواز کې زړه د غواړي چې ځینونه وځي. الحمدلله دومره ترقي کړې ده که د شاګردانو پلرونه وي او که معلمین او استادان وي ټول توجه کړې د مکتبو ته. الحمدلله کارونه ښه منظمه روان دي، هیڅ نوع مشکل نشته پکښې. او رئیس خپل راغلی دی په ټولو ولسوالیو باندې ګرځي، فعلا اوس راغلی دی مرکزي ولسوالۍ ته او فاروقي مولوي صاحب چې دا 5-6 ورځې دلته د ملګرو سره راغلی او د آزاد نظارت سره زموږ ملګري هم ورسره وه. تقریبا ډېره هڅه یې وکړه په دې روژې کې، یقیني دومره به ستړي سوه، رغونه به یې کړې وه. د دوی د هڅې سره الحمدلله مکتبو ښه ترقي کړې ده، انشاءالله هېڅ نوع مشکل نشته اوس فعلا. ولسي خلک او د ډله ییز نظارت غړي وایي چې که له درسي بهیر څخه سم نظارت ترسره شي نو ستونزې راولاړېږي. دوی ټینګار کوي چې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون، په ښوونځیو کې د څښاک د اوبو نشت، د درسي کتابونو او ښوونکو کمښت په بغلان ولایت کې د زده کړو پر وړاندې لویې ستونزې دي. استادان هم خپل دندو ته متوجه کیږي که چیرته یو پروژې نه نظارت ونه شي، هغه نه کنټرول ونه شي، هغه نه پوښتنه ونه شي، د هغو مشکلاتو ته رسیدګي ونه شي، هغه پروژه له مشکل سره مخامخ کیږي. د قسمت د ښوونځیو د تعمیر او صحي اوبو نشتون، د استادانو کمښت او بل یو ډیر مهم او اساسي مشکل د درسي کتابونو نشتون، دا ټول موږ له ځان سره ولیکل او د معرف د رهبرۍ په راتلونکو غونډو کې به پرې بحث وشي ترڅو دغه مشکلات حل شي. د بغلان د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د ډله ییز نظارت نه وروسته معلومیږي چې څومره ښوونکي په درسي بهیر مخ ته وړلو کې ستونزې لري او په بغلان ولایت کې ښوونځي د کومو ننګونو سره مخ دي. عبدالله حیدرزی، CMG، مرکزي بغلان.